چې د یو چا مور او پلار دواړه ژوندي وي یا یو ژوندی وي او دی د هغو په دعا جنت ته لاړ نه شي، جبرائیل علیه السلام ویل دا سړی د خدای هلاک کړي. رسول الله ورته امین. جبرائیل علیه السلام چې راکړي رسول الله امین پر باندې وایي. دا د هغه چا په حق کې چې د خپل مور او پلار حق نه پېژني. دا څه کوي د ماښام چا ویل چې دا تفسیر روح المعانی دغه دا لیکلي دي چې کم چا مور او پلار په دنیا کې راضي کړو ناراضه شو او دا ولاړو وفات شو، د مرګ نه بعد دی ولګیا سئ په مور او پلار پسې صدقه کوله، په مور او پلار پسې دعا کوله، د ده د قریبانو سره تعلق ساتئ. دا مور او پلار چې ناراضه دي دی ځینې عاق ته الله تعالی به ځینې راضي کړي په قبر کې. یو سړی بیا مور او پلار په دنیا کې راضي کړي دي، د مرګ نه بعد بیا نه دعا ورته کوي نه د صدقه پسې کوي نه هغه مور او پلار تعلق ساتي چې د چا سره د دوی تعلق وي. دا مور او پلار به خدای نه کرده په قبر کې ځینې ناراضه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا مړی دی ده لکه غرق چې اوبو ته څوک ولویږي غرق کې غوټې وي، وایي د هر چا دعا ته محتاج او دعا دومره ګټه ورته رسوي لکه په ډېره ګرمي کې چې یو سړی ډېر تږی او ته درته سړي اوبه د تندې په حالت کې ورکړي څومره په خوشحالي. مور او پلار یو دا پکار ده چې سړی دې د دغو قدر باید وکړي. دا زما توصیه ده د خپلو ملګریو ته. او دا طالبان اکثره دا به نو څه ووایم اکثره طالبان خو زما زامن هم ټول طالبان دي، دا اکثره بې باکه وي چې کور ته راشي وایي خو موږ سبق وایو، پلار خو ناامي ده، مور خو سبق نه ده ویلی، تره خو سبق نه ده ویلی. ته دا ورته وایې چې دا تا ته سبق لار در جوړه کړې چا ده؟ دغه پلار لېږلی، دغه مور لېږلی، دغه تره لېږلی سبق. د هغه همت چې نه وای نن به تا هم دغسې هېڅ به نه و درته معلوم، عام سړی به وې. نن خدای د دنیا چراغ درڅخه جوړ کړي، د هغو په برکت یې درڅخه جوړ کړي. اول دې سړی دا کوشش وکړي. دوم خبره دا ده چې دا کم خلک طالبان داسې کم استادان وي علما وي د هغو دې ګورئ قدر کوي. حضرت علي صاحب وایي من علمني حرفا فهو مولای. چاته چې ما یو حرف راوښوئ هغه زما هم اولاد دی، زه غلام یم چې په کوم بازار مې خرڅوي ورسره ځم. یو حرف چې چا راوښوئ موږ تاسې به د کلي د هغه استاد قدر کوو چې کوم استاد الفبې قاعده بغدادي راته ویلې ده. قاعده بغدادي دا پیراني پیر صاحب عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د دغې تصنیف کړی دی. دی مبارک وایي چې زه په خپله مراقبه کې متوجه شم عرش عظیم ته. په عرش عظیم باندې دا حروف هجا لیکلي وو، د الف با تا سا دا لیکل سوي وو. وایي ما الله ته سوال وکړی چې الله دا کوم علم ده چا ته به ورکېږي؟ الله ویل دا علم د حروف هجاو ده، دا به هغو انسانانو ته ورکېږي چې د هغو سینې پاکې وي له ګناهو، معصوم وي له ګناه پاکې. وایي ما ورته الله داسې زما سینې ته رانقل کړه. الله د ده سینې ته رانقل کړو او بیا یې سبق د وړو ماشومانو کوي، هغه ماشومان چې له ټولو ګناهو پاک. اوله قاعده ورته ویل کېږي قاعده بغدادي. چې کوم استاد موږ ته قاعده بغدادي ویلي موږ د هغه غلامان یو، موږ به د هغه حکم منو، د هغه به خلاف نه کوو. که د هغه استاد بې قدري مو وکوله خدای نه کرده ټول عمر به کار خراب. خو دا معنا نه ده. ګورئ لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق حدیث خو شته. که چیرې داسې وي چې په ناروا دي امر کوي که مور و پلار یې بیا خو به یې نه منې. لمونځ مه کوه دا به یې نه منې، جهاد مه کوه دا به یې نه منې، علم مه کوه دا به یې نه منې، صدقه مه کوه دا خو به یې نه منې، دا خو قطعي امور دي. نه، چې کم په شریعت کې داخل وي د دې خدمت وي نو اول به سړی د مور و پلار د خدمت او دوم د استاد خدمت ته سړی په ځان باندې فرض ګوري. له استادانو به دعاوې غواړي. دا په رښتیا درته وایم ګورئ کم طالب چې د استاد بې عزتي کړې ده چې فارغه سوی ده علم له لاسه ځینې تللی. هغه د زحمت خلیفه صاحب د محمد خلیفه صاحب مبارک وویل چې عالم چې کله ملا سي او درس شروع کړي ول علامه یې دا ده. د مبارک وویل چې علامه د علم قبول سوي علم علامه دا ده چې درس وکړي. کم عالم چې دی علم وکړي او بیا درس ونه کړي علم ځینې پاتې شي دا علامه د دې ده چې د سړي علم نه ده قبول سوی، د الله په نس قبول نه ده. د هغه عالم علم قبول ده چې د بیا درس او تدریس وکاوي، هغه علم بیا قبول ده. نو تاسې ته چې درس او تدریس ته نصیب کېږي دا به د استادانو په دعا وي. د خپلو استادانو به قدر کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حماد رضی الله تعالی حماد رحمه الله شاګرد حماد ابن سلمه د هغه شاګرد د ده بیبي مبارکه عتیقه وایي د امام ابو حنیفه صاحب بیبي وایي و امام نه د حماد صاحب بیبي وایي چې امام ابو حنیفه صاحب زموږ د کور ټول خدمت کوي، حتی د غواو شوتلې د مال بوټي د اور دا به ټول دراوړو امام ابو حنیفه صاحب. او یو دی وخت په امام ابو حنیفه صاحب راغی د ده د حماد صاحب په منځ کې وایي اوه کلي وو،
و امام ابو حنیفه صاحب داسې وخت راغی چې د حماد صاحب د کور طرف ته د په ټول عمر باندې پښې نه دي غځولې چې دا زما استاد ده د استاد د کور په طرف به زه څنګه پښې غځوم